ورځې مهم خبر د طالبانو بهرنیو چارو وزیر غواړو له هند سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړو. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. دوستانو پوره حاله سره ویډیو کې وګورئ چې موږ زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان، ایران او پاکستان په چارو کې د هند د بهرنیو چارو وزارت منشي جی پی سنگھ د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره لیدلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه د ښاغلي سنگھ له قوله لیکلي دي چې هند له افغانستان سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې د اړیکو پراختیا ته لیوالتیا لري او غواړي د چابهار بندر له لارې سوداګرۍ ته وده ورکړي. په دې لیدنه کې امیر خان متقي ویلي طالبان هم د متوازن بهرني سیاست پر اساس غواړي له هند سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي او له نوې ډیلي غواړي چې افغان سوداګرو ته په سوداګریز ویزو سربیره روغتیایي او عامو افغانانو ته د ویزو ورکړې سیستم کې اسانتیاوې رامنځته کړي. دا و د نن شمدو کلی خبر. که غواړئ نو تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.